ای ښځو په تاسو کې د یوې ښځې کار په خپل کور کې دومره ثواب لري، دومره فضیلت لري چې د هغې ښځې د هغې په کور کې کار د هغه مجاهد د ثواب سره برابر دی کم مجاهد چې د الله په لار کې جهاد کوي. که یو مجاهد توپک په لاس کې نیسي او جهاد کوي څومره ثوابونه الله ورکوي. الله رب العزت دغې ښځې ته په دې چاردیوالي کې په هغه عمل او کار باندې ثواب ورکوي کم کار چې دا کوي په خپل کور کې. نو علما لیکي وایي که په کور کې ښځه د کور جاري کشي کوي، د خپلو کوچنیانو اولادو صفایي کوي، د خونې صفایي کوي، د کور هر رقم انتظام چې دا کوي، د دې په کور کې د دې د هر رقم انتظام او کار کولو اجر داسې دی لکه کم مجاهد چې د الله په لار کې جنگ کوي. حتی په اشپزخانه کې په المارۍ کې د خپلو لوښو اوډل او په ترتیب ایښول هم دومره ثواب لري لکه د الله په لار کې چې مجاهد جهاد کوي. راسي چې د نن عصر د هغو متاثرو ښځو خبرې هم واورو. کومې ښځې چې په نن ماډرن عصر کې په دې ترقي یافته عصر او زمانه کې په دې پیشرفته زمانه کې کومې ښځې چې د مغربي تهذیب څخه متاثره دي، د کفارو د کفري تهذیب څخه متاثره دي، هغه په خپل فکر باندې د کور جاروکشي عیب ګڼي، د شرافت خلاف یې ګڼي. په خپل کور کې د خپل خاوند خدمت دا د شرافت خلاف ګڼي. په خپل کور کې کتخ کول په خپل لاس باندې برابرول دا د عیب کار بولي. دا د هغو ښځو خبره ده کومې ښځې چې د کفارو د کفري او د مغربي انسانانو د مغربي تعلیم او د مغربي تهذیب څخه متاثره ښځې وي. او زموږ په مسلمانانو ښځو کې زموږ په اسلامي او مسلماني ټولنه کې هم تاثیر کړی دی. د ښځو څخه اورېدل کیږي او معلومات داسې حاصل دي چې ښځې وایي څومره ښه خاوند دی، خپله کورواله یې ډېره هوسا کړې ده، د بازار څخه ډوډۍ راوړي. دا پر ځای کار دی زما ورونو. چاته چې الله ثروت ورکوي، چاته چې الله مال ورکوي، د بازار څخه یې پخه ډوډۍ کور ته راوړله، یا یې خادمه او خادم مزدوره یا مزدور ونیوي د کور د خدمت لپاره، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته. اما د کور د خدمت څخه په دې معنا ځان کښل چې دا عیب دی، دا پر ما بوج دی، دا به د ثواب کار نه وي، دا د هغو انسانانو د تهذیب تأثیر دی کم انسانان چې په مغرب کې اوسیږي. نو ښځو ته پکار ده زما ورونو چې د خاوند خدمت، د خپلې کورنۍ خدمت، د خپلې کورنۍ صفایي، د خپل کور چاپیریال پاک ساتل، د خپلو اولادو پاکي په خیال کې نیول او د خپلو اولادو سره محبت او د خپل خاوند سره محبت په خپل کور کې هر ډول انتظام د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت د مجاهد د عمل ثواب ورکړي. دا خبره ماته هم عجیبه وه او د تعجب وړ وه چې یقینا دا ښځې چې کله خبره کوي چې په کور کې زموږ انتظام داسې دی او د کور دغه اعمال شاید د ثواب دا نه ګڼي چې زه کار کوم، جاروکشي کوم، فلانه کوم. نن چې په حدیث کې د دغو خبرو ما جواب واورېدی او د علمای کرامو کتابونه مې وکتل نو په دې ډېر خوشحاله شولم چې زموږ په ښار او په صحرا کې چې کومې ښځې خپلې جامې د خاوند په خدمت باندې یا د کورنۍ په خدمت باندې ککړې ساتي یا خیرنې وي یا په دوړو باندې، د دې ټوله اجرونه او ثوابونه په دومره مقدار او اندازه دي څومره مقدار او اندازه چې د اجرو د مجاهد ده. ښځې په خپل کور کې زما ورونو عجیبه عزت دی، عجیبه قدر دی چې د الله رب العزت د نبي له طرفه وښځو ته واورېدل سو. په خپل کور کې په دې کوچني کور کې د اوسېدلو د استوګنې په ځای کې الله رب العزت دومره ثوابونه ورکوي. او چې کله بیا ښځه په دې نیت باندې چې پر ما باندې خاوند دا حق لري چې باید چای پر وخت، ډوډۍ پر وخت، د کالو انتظام پر وخت او د کور چارې سمبالول پر وخت باندې وکمه، که په دې حق باندې خبره سي شاید یوه ښځه نه سهار کښېني نه ماښام. پرې کوه فخر مسلمان خوري، اسلام خدا ته احترام درکړی، تا یې مالکه د هر کور کړې ګوره، ډېرې په مفت لوی مقام درکړی. پرې کوه فخر مسلمان خوري، اسلام خدا ته احترام درکړی، تا یې مالکه د هر کور کړې ګوره، ډېرې په مفت لوی مقام درکړی. نه ضرورت شته مزدورۍ ته د تا، نه د وي لاندې د پردي
دی په امر پکور دیننا په خندا خندا دل کوا هر کار د خپل زړګي په امر بهر کارونه لګ درانه غوندي وي ترې خلاصون عمر تمام در کړی تای مالکا د هر کور کړي ګورا ډېر په مفت لوی مقام در کړی پرې کو فخر مسلمان خوري اسلام خدا